الله الرحمن الرحیم. نن چې د مورنو ژبو په حواله باندې پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون کې کومه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پښتو ژبې استادانو، لیکوالو او طالب علمانو ګډون. په دې غونډه کې چې کومې خبرې وشوې، د ملګرو تجاویز راغلل، د ژبې په حواله د ستونزو کومې خبرې رامخته شوې، د هغې نه وروسته چې کوم نچوړ مخې ته راځي د قراردادونو په شکل کې، هغه په دې ډول دی. لومبۍ د دې کمیټۍ چې کوم ارکان دي، د دې مشري د پښتو اکیډمۍ پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر هغوی کوله، او د دوی سره ملګري وو پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت، ډاکټر محیط وزیر، ډاکټر سهیل خان، ډاکټر دیناخیل، ډاکټر ظفر خوشحالي. دا قراردادونه تاسو ته وړاندې کوو. لومبۍ قرارداد د MPhil PhD د NTS FTS ټسټونو په ځای د ډپارټمنټل ټسټونه اخیستی شي. دا تاسو ته منظور دی؟ دویم، پښتو اکیډمي د پېښور پوهنتون ته د لینګویج اتارټي اختیار ورکړي شي. دریم، د پښتو نصاب د اول جماعت نه تر 12م جماعت پورې د پښتو د صوبایي حکومت د قانون سازۍ تر مخه عملي او یقیني کړي شي. څلورم، د خیبر پښتونخوا د ټولو پوهنتونونو وایس چانسلران او د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سیکرټري په ټولو کالجونو کې د پښتو مضمون د نورو BS مضامینو د پښتو مضمون په حیث شامل کړي شي. پنځم او اخري قرارداد د خیبر پښتونخوا او نورو ټولو هغه پوهنتونونو د پښتو څانګې او هغه کالجونه چې پښتو BS پروګرامونه لري، د پکار کې یو وار پښتو اکیډمۍ کې غونډه کول پکار دي چې تحقیقي کارونو کې یکسانیت پیدا شي. دا پنځه قراردادونه نن د مورنو ژبو په حواله باندې د پښتو اکیډمي په ننني سیمینار کې ستاسو د ټولو په شریک منظور کېدو باندې ټول پښتو